السلام علیکم. څنګه کولی شو چې د کمپیوټر د لارې د یوټیوب څخه په ښه کیفیت ویډیوګانې را ډاونلوډ کړو؟ زه ګوګل کروم په نامه ویب براوزر را خلاصوو. د YTD یوټیوب ډاونلوډر په نامه فری سافټویر موجود دی چې تاسو ته کولی شئ په ښه کیفیت ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ. د هغه مربوطه ویب سایټ باندې کلیک کوو. تاسو کولی شئ چې د نورو ویب سایټونو څخه هم را ډاونلوډ کړئ، خو بهتره دا ده چې هغه خپله مربوطه ویب سایټ را خلاص کړئ. ویب سایټ چې مو را خلاص کړئ، د فری ډاونلوډ پر بچن باندې کلیک کوو. اکسپټ او ډاونلوډ باندې کلیک کوو. سافټویر موږ ته را ډاونلوډېږي. ما د دې د مخه سافټویر را ډاونلوډ کړی ده، نو زه کانسل پر ویم. تقریبا د سافټویر سایز 9 MB ده. د انسټالیشن طریقه ډېره اسانه ده، تقریبا 2 سټپه لري. اوپن یې که، رن باندې کلیک ووهه، اکسپټ اینډ انسټال یې که، فینش. سافټویر انسټال شو. که چیرې تا غوښتل دغه سافټویر مربوطه ویډیو کنورټر پیدا کړې چې ته غواړې یا آیپاد یا آیفون یا خپل انډراید تلیفون ته کنورټ کړې، ته هغه هم را ډاونلوډولی سې، خو شاید هغه په پیسو وي. زه د یوټیوب څخه ویډیو راخوا او غواړو چې هغه را ډاونلوډ کړو. یوټیوب را خلاصوو. کله چې مو یوټیوب را خلاص کړئ، هره ویډیو چې تاسې غواړئ را ډاونلوډ کړئ په ښه کیفیت او یا هم خپل موبایل یا کمپیوټر ته په کتلو سره په هغه کیفیت را ډاونلوډ کړئ، تاسې ډېر اسانه کولی شئ. مثلا د روبیک کیوب ویډیو ده، کلیک پر کوو. کله چې مو کلیک پر وکړئ، راځو اډرس بار ته دغه اډرس کاپي کوو. چې کله سافټویر را خلاص کړو، د YTD په اتومات ډول پیسټ کېږي. که چیرې پیسټ هم نه شو، تاسو کولی شئ چې هغه دلته پیسټ کړئ. او راځو د ډاونلوډ کوالټي ته راځو چې تاسې دا ویډیو په کم کیفیت غواړئ، چې مثلا 1080p فول HD تر ټولو ښه کیفیت ده. 220 تر هغه څه کمزوری ده، 480 ده، حتی تر 240p فیري لو ده چې بیخي د نوکیا کشني تلیفونو ته لا کار کوي. تاسې دا ویډیو چیرې غواړئ ثبت کړئ، مثلا تاسې هر ځای ورکولی شئ چې خپل ویډیو ثبت کړئ. زه مثلا ډاونلوډ باندې کلیک کوم، ورته انتخابوم او صرف ډاونلوډ بټن باندې کلیک کړئ. د ویډیو سایز اتومات راځي. ستاسې د انټرنیټ سپیډ په کتلو سره هغه غوندې وخت نیسي چې دا ویډیو را ډاونلوډ کړي. چې کله هغه خلاص شو، ویډیو به تاسې کولی شئ په فول HD باندې وګورئ. بیا هم که چیرې تاسې مشکل درلودی، په کمنټ کې ما ته ولیکئ. زه انشاءالله بیا همکاري در سره کوم او مننه د ویډیو د کتلو څخه.